سورة نحل آیت نمبر 61 او 62 د سورة نحل سلورم باب شروع چې پاغي کې زجرونه ذکر کېدل. په دې نن سبق کې په دې لومبني آیت کې تخویف ته او سات د یو سوال جواب دی. تخویف دی ته وی چې یره ورته ورکړي چې او یریګه سمشه، او د سوال جواب د سوال دا وشو چې په مخکینی آیتونو کې دا خبره تیرې شوې چې دا ډېر لوی ظالمان دي، حد درجه ظلم به کولو، تر دې چې په خپل بچو باندې مرحم نه کولو او خپل بچی به ژوندۍ خخول او الله ته به اولاد ثابتولو، دام لوی ظلمو. نو سوال دا دی چې په دې دومره لوی ظلمونو باندې الله تبارک وتعالى دی رانی ولنا عذاب یدی ته ولنا ورکولو. نو دلته کې اوس د هغه سوال جواب ورکړي. الله وی دوه خبرې دي، یو دا دی چې د هر چا دپاره مقرره نیټه شته، د هر یو سیز دپاره خپله مقرره نیټه ده. د مقرر نیټې نه هغه نه لواندې کېږي او نه رستو کېږي. هر یو سیز دا خو موږ هسې جنګ جګړې کوو په خپل مینځ کې چې تا زما کار رستو کو، زما دپاره دې دا وکړل دا دې ونه کړل، وګرنه الله وایي د دې هر یو سیز دپاره خپله نیټه ده چې کله یې نیټه راشي بیا د چا هغه پلار منې کولی نه شي، چې کله یې نیټه نه ده راغلې اوس یې څوک کولی نه شي. یو دا قسمه مضمون که ستاسو یاد شي په صورت اعراب کې هم تیرو او په صورت یونس کې هم تیرو چې اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجل چې راشي کنه، نیټه چې راشي نه لواندې کېږي نه رستو کېږي. هلته موږ اعتراض هم کړی او جواب هم کړی. اعتراض مو کړی چې نیټه کله راشي نو بیا به مخکې کله شي، مخکې کېدی خو نه شي که نه، نو دا مخکې کېدلي ورسره ولي وي. جواب موږ کړی چې دی ورسره تردن للباب وي. اسې عرب کې هم خلک وي سړ واندې رستو کېږي، هغه چې کوم دی نو صرف رستو شوي سړ واندې رستو کېږي. کله داسې وي د دکاندار نه یو شی اخلي ویې لکه دا په 10 روپۍ مړه وي څه کمې بیشي پکې وکړه که نه. اوس د کمي معنی دا ده چې په 8 9 کا، خو د بیشي معنی خو دا ده چې په 11 12 کا زیات کا. لیکن دکاندار کلم دا نه وایي چې کمې نه کېږي بیشي بدله وکړم. ولی هغه له پته ده چې داسې تردن دې ته تردن للباب وایي، اسې به څه ذکر شي هغه د جملې او د کلام د خوند سیوا کولو دپاره. او دویم جواب د هغې دا چې ما په ترجمه کې ووی چې نیټه لا راغلی نی، نیټه چې لا راغلی نه وي نو لواندې کېدی نشي، او چې کله راشي نو بیا رستو کېدی نشي. دلته دې آیت لاندې مفسرینو د یو عالم واقعه ذکر کړې ده. امام ابو حازم رحمت الله علیه بادشاہی وقت ظالمو، هغه د بادشاہی وقت د ظلم خلاف ناره ولګول او د هغه ظلم خلکو ته ښکاره کو. دا د نن نه دا مسله نه ده، دا ډېر د پخوا نه دا مسلې را روانې دي. بادشاہی وقت ولګېدلو هغې ګرفتار کو، صرف دونه قدرې کار دی چې هغه وخت کې به چې کوم دی نو ښکاره باره ګرفتار کول او ښکاره عدالت ته به پیش کول. اوس پټ پټ کارونه دي نور، لکه چې کوم دی دا د هغه وخت نه را روان دی چې حقه خبره کوي نو بیا به خامخا جیل ته ځي. نو هغې جیل ته کو. بادشاہی وقت د هغه خلاف د پانسې او د مرګ اډر وکړو. مجلس لګېدلی دی، قضا لګېدلی ده، بادشاه وی دی قتل کې. بادشاه سره خوا کې یو وزیر ناست دی، هغه وزیر وی جی زه د سفارش کوم مې قتلوي. ښه سړی دی، حق پرسته دی. ابو حازم رحمت الله علیه د دې دواړو په خبره پسې وخندل. نو بادشاه ورته وی زه تا وجنم، وزیر ستا چې کوم دی د زندګۍ سوال کوي، سفارش کوي، تا د هغه خبرې پسې مو خاندل او زما دې پسې مو خاندل. دا ولې
هغه ورته وی دا خاندار له پدې راغه چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او نیټه الله مقرر کړی د هغې نه وړاندې رستو کېږي نه تیر وړاندې کول غواړي غیر رستو کول غواړي او دا دواړه ستاسو په لاس کې نه دي دا دواړه ستاسو په لاس کې نه دي الله چې کله لیکلی کومه شپه چې الله په ګور کړی ده هغه په کور کولې څوک هم نشي وګرنه بادشاهان به نه مړېدل وګرنه هغه خلک به نه مړېدل چې هغوی د غونډ پاکستان بار یوړلو په بار بینکونو کې کېښودل په خپله ترې لاړل مردار شو په خبره ورسېلې لیکن چې کوم دی نو نیټه الله مقرر کړې وې ما له دې پسې خندا راغه چې تاسو دواړه حد درجې بې وقوفان یې یو زما نیټه رستو کول او بل مخکې کول غواړئ او دا نه کېږي الله مقرر کړی چې کومه وي بس هغه وي په کارخانه کې چې کومه ګولې ستا دپاره جوړه شوې به خوري کا پینټه وي او که هغه د اوسپنې وي په خبرو سره به خوري ته هغه بیا چې کوم دی رستو کېږي نه خوا کېږي نه بهرحال دا د دې سره تعلق او دا د آیت آخري سره د آیت په لومړنۍ حصه کې ما تاسو ته وی سوال دی نو د سوال جواب الله دا وکړو یو جواب یې دا وکړو چې ما خو دا یو څیز دپاره نیټه مقرر کړې نو چې د ده د عذاب نیټه راشي خو عذاب به ورکم که نه په خبره ورسېلي نبي علیه الصلاة والسلام د احد د شهداو باندې ډېر خفه شوي او د احد سره خوا کې یو واقعه شوې وه بیري معونه ورته وي واقعه د رجیع ورته وي 70-80 صحابه کرام شهیدان شوي لس یو پیر او 70 بیا نبی علیہ السلام په هغې ډېر سخت خفه و څلوېښت ورځې په مانځه کې دعا کوله قنوت نازله به یې وې سار او باقاعده د هغه قبیلو نومونه به یې اخېستل وي یا الله دې تباه کړي خو ځان سره یې په زړه کې راغلل چې الله یې نه تباه کوي دا ولې دعا زما نه قبلېږي دا ولې الله ورته وی زما محبوبه لږ صبر وکړه دا یو څیز نیټه ده دا به درله زه ټول تباه کوم دا به درته زه ټول تباه کوم خو لیکن هر یو څیز نیټه ده پښتانه وایي ژرنده که دې د پلار ده او په وار ده که نه په خبره ورسېلي هغه دا نیټه د هر یو څیز دپاره مقرر ده نو ژرنده که ستا د پلار هم شي خو هغه به چې ستا کله نیټه راورسي ستا د غنمو نو علي به پکې هغه کېږي ای نه مخکې نه کېږي دا معنی ده دویم جواب الله دا ورکوي که چېرې داسې په هره ګناه او په هر ظلم باندې منګه نیول کولې خو بس دا دنیا به خالی شوې وه ولې هر سړی ظالم دی هر سړی ګناهګار دی هر سړی خطاکار دی چې په هره خطا په هر ظلم په هر ګناه رانیولو هېڅ به هم نه پاتې شوی بیا الله ویلي دلته کې وي دابه به مې نه وه پرېښې دابه څه ته وي کل ما یدب علی الارض هر هغه څیز چې په ځمکه ګرځي او معنی مفسرین کوي سالرونکي څیز چې په هغې کې مارغان د اوبو چې کوم دی نو ځناور د اوبو چې کوم دی نو څیزونه دا شان د اوچې د ځنګل دا ټول پکې داخل دي الله وی که چېرې ما په ظلم رانیول کول بیا به مې دابه قدرې نه وه پرېښې دابه قدرې اوس په دې باندې سوال دا دی چې دا دابه ولې نه پاتې کوله ظلم او زیاتې کړي چا دی انسان کړی دی او ظلم او زیاتې چې کړی دی انسان نو بیا د دابې چې کوم دی نو وجه ده چې دابه نه پاتې کوي لکه ظلم وکړي انسان او غوام پکې لاړله میخ هم لاړله چیلیم لاړله چرګ هم لاړله مرغیم لاړله میان هم لاړل هر څه ختم شول د ځنګل زمریان هم لاړل د هغې مختلف جوابونه دي دا قسم آیت به په صورت فاطر کې راځي 45 د صورت فاطر اخیری آیت دی هم بالکل داسې دی که چېرې الله تبارک وتعالی په هره ګناه رانیولو کي که نه په دې مخ د ځمکه به هېڅ څوک هم پاتې نه کي نو د دې جوابونه چې کوم دي نو دي یو جواب دا دی چې الله تبارک وتعالی د انسان په دې ګناهونو باندې په دې کائنات کې داسې حالات پیدا کی چې هغه حالات سبب شي د دې خبرې چې زنده سر سالرون کې پاتې نشي د ګناهونو د وجې نه ظالم بادشاه مقرر شي ظالم حکمران مقرر شي غیر دین خلق چې کم دینو هغه غالب شي هغه چې کم دی په مسلمانانو او په علاقو باندې قبضي وکي دا د مسلمانانو د ګناهونو د وجې نه دغه شانتې بارانونه بند شي قحط سالې پیدا شي
بارانونه نه کیږي قادسالی شي بس پاغي کې ټول ارس ختم شي. د دې وجه نه مفسرینو ذکر کړی دي چې کم انسان ګناه کوي او داسې ګناه چې د هغې ګناه د وجه نه په معاشره کې فساد پیدا کیږي یا په معاشره کې د هغې نه عذاب جوړیږي نو په ورځ د قیامت به دا سړی ذمہوار ګرځي د هغه څیزونو چې کم څیزونه په دغه عذاب او فساد کې بې ګناه لاو شول. د سورة روم آیت ته سورة روم کې الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په اوچه او په لنده باندې دا څومره فسادات چې ویني دا څومره قادسالي چې ویني د باران منې کېدل چې ویني دا د انسان د خپل لاس پیداوار دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کله چې بيدینی زیات شي دروغ زیات شي زنا زیات شي بے حیائی زیات شي شراب زیات شي بیا به الله تبارک وتعالى بارانونه نه کوي بیا به قادسالي وي بیا به الله ظالم حکمران مسلط کوي بیا به غډبي بیا به ظلم چرچوي. دا نو یو جواب داري او دا شانتي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت هم دی ابن کثیر نقل کړی دی. هغه فرمایي وی وان الحبارا لتموت في وقرها بظلم الظالم. حبارا زانی ته وی زانی پیژنې مرغې ده وی دا زانی چې دی په خپل جاله کې د ظالم د ظلم د وجې نه مړ کیږي. ولی چې باران بنشي وبنوي ا د تندې مړ شي دا د ظالم د ظلم د وجې. دویم جواب داري چې الله تبارک وتعالى عذاب عام راولي نو دا عام عذاب د وجنا دا سيزونه ختم شي. سورۃ انفال کې تیرو الله ذکر کړیو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. او یریږي د هغه ظلم د هغه عذاب نه د هغه فتنې او عذاب نه چې صرف ظالم به پکې نه لاو کېږي. پښتانه وي اوچو سره لوانده سوځي اوس په اوچو چې اور ولګي نو لون که پکې وي نه هم پکې لاړ شي. الان کې لون اور نه لي ابتدا کې لون اور نه لي نو ابتدا کې چې څوک بې ګناه وي په هغه عذاب نه راځي خو هلته په ګناهګار چې عذاب راشي نو اوچو سره لوانده وسوځي. په ورځ د قیامت به دا سړی را پاسي د شهادت په درجه کې بودريږي خو لیکن په دنیا کې خو پکې لاړلو کنه. په ورځ د قیامت به مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ذکر کړي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سورۃ روم کې وای په ورځ د قیامت به دا ټول سيزونه د ګناهګار سړی گریوان ته لاس اچي غاړې ته بلاس اچي چې ستا د وجنا زپ عذاب کې مبتلا شوم. نو دا دریم جواب دا کړی دی چې دا د دینه مراد دی دا بینه مراد دی خاص کافر صرف کافر به کم دینو دابه کافر ته وي. دام په سورۃ انفال کیو سورۃ انفال کې الله ذکر کړیو ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. بدترین په زناورو کې پنځ د الله کافران دي. کافران ته الله زناور ویلي کنه نو د دابې نه مراد زناور دی. ما ترک علیها من دابه په مخ د ځمکه به یو انسان چې کار د زناور توب دی دی به نو پریخي زناور شوی دی دی به نو پریخي. یو مسله دا وا. دویمه مسله دلته کې په آیت کې دا ده چې الله وی لو يؤاخذ الله الناس کچرینی ولی الله تبارک وتعالى چې کوم دینو انسانان ناس انسانی وی د دین ټول انسانان مراد دي نو په ټول انسانانو کې خو انبیاء علیهم السلام هم داخل دي. نو آیا انبیاء علیهم السلام اغینم ظلم کیږي؟ نو بعض خلکو دلته ویلي دي
وی د دې آیت نه معلومه شو چې انبیا معصوم نه دي نعوذ بالله خدا اهل سنت والجماعت د حق پرست علما او د عقیده ده چې انبیا علیهم السلام خو معصوم دي نو بیا دلته کې نو د دې آیت یو جواب داري چې د سورته فاطر آیت نمبر 32 ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الله د انسانانو او د کتاب د خاوندانو درې ډلې جوړې کړې دي یو ظالم لنفسه دی یو مقتصد دی یو سابق بالخيرات دی نو انبیات نه لاړل اوتل نو آیت عموم خصوص من وجهن شو عموم خصوص من وجهن یعنی بعض انسانانو ته عام دي خو بعض ته نه خاص شوی دي دویم جوابدار چې دلته کې د الناس نه مراد صرف کافر دی او ظالم دی او ګناهګار دی که ګناهګار انسان الله په ګناه رانیوو نو بیا به مخ پز مکه باندې هیڅ شیم نه وي پرېښي حدیث شریف کې راغلی دي ابو هريره رضی الله تعالی عنه نا په مخامخ باندې چاوي ويره ظالم نری وی دې ځان ته صرف نقصان ور کوي ظالم صرف ځان ته نقصان ور کوي بل چاته خو نقصان موږ هم داسې وایو کنه مړه دا پلان کې سړی صرف ځان ته نقصان ور کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دروغ دی وی غلط دی وی ظالم یوازې ځان ته نقصان نه ور کوي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس او وی وان الحبارى لتموت في وقرها بظلم الظالم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل ودا چینجی نه دي چینجی جعل چینجی ودا په خپل سلو کې پزمکه کې دننه د ظالم د ظلم د وجنا هلاکیږي او تباکیږي د ظالم د ظلم د وجنا ولی الله تبارک وتعالى باران بن کی زمکه اوچ شي چې اوچ شي نو زمکه کې ګرمي پیدا شي دغه چینجی د زمکه نمی خوري د زمکه چې تروي د زمکه د شین کې خوري او دا ټولر څخه ختم شي دا چینجی بس په خپل امري د امري د ظالم د ظلم د وجنا خلاصه د آیت دا شوا چې ګناهګار سړی چې دی یوازې د ځان ته نقصان نه دی ورکړي دی ټول عالم ته نقصان ورکړي د دې وجنه الله تبارک وتعالى نهي عن المنکر دا په انسانانو د خپل وس مطابق فرض کړي دا نهي عن المنکر څه ته وایي د ناروانه او د ګناوونو نه خلق منې کول د ګناوونو نه خلق منې کول دې ته نهي عن المنکر وایي کله چې په امت کې نهي عن المنکر نه کیږي بیا عذاب راځي چې نهي عن المنکر کیږي بیا عذاب نه راځي او دا غي مثال داري هغه د کشته مثال ورکړی دی په حدیث کې چې کله یو انسان په سفر دی په کشته کې دی او دوه چته کشته د لاندې او باندې او په پاس چتواله سره دی دا لاندینی چتواله پاسنی چت تزي دب 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 او بس کلو لراکا بیا ورشي او براکا او دسله او براکا لامبلولا دا او براکا لاس وینځلولا بیا ځان سره سوچ کو مړ وی غي مم تنگ کړي دی او موږ هم سه بار بار پسېړو خيجو را خيجو خو به خلاند په سمندر کې شته کشته کې به یو نری غون ته سوري وکړو نو به بر کشته کې دن ناراضي بس موږ به ځان لسکوم او ځان لبته لوخي ډکو غسل بم کو او دس بم کو پاسانو ته پته ولګیدله چې لاندینی او بو پس نه راخیږي او سوچ او منسوبې دا کړي دا ځان لاندې بور کول غواړي اوس کچري هغه پاسنی ولګیدل او دا لاندینی خلک منې کړل چې دا سه مکوي دا خطرناک دی نو خو هغه بم بچي او دی بم بچي خو هغه منې نکړل او وی چې مړ خپل کار دی نو چې دا کشته ته دا وب داخلي شي او کشته ډوب شي نو پاسنی بچرته زی ام ډوبېږي ام به هلاکیږي دک مثال دی د نهي عن المنکر کنه منی کې خلق د ګنا نه او د ګناونو خلق ته نه وي نن عام ګناونو کې خلق پراته لري او چې ته خلق ته وی چې لکه د پلان کې کار ګنا ده علم باندې بدلږي عالم ورته وی مړ وی کا ودا ها دا سه خلق ما اوریدلی دي چې عالمانو ویلي دي پیوالیانو ته ویلي دي په پیو کې مړه ګډون مډون کوي وی دا څه فرق نه کوي ها دا سه خلق ستا عالمان وګوره دا وټونو ته خلق راوي دا یو عالمي ګناه ده عالمي ګناه دا داسې ګناه ده کنه چې دا چې کم دینو متعدی ګناه ده او خلکو ته دعوت ورکي
نو دا خلق منی کول پکار دي د ګناہونو نه چې د ګناه نه منع شه که د ګناه نه منع کېږي نه نو بیا به فساد او په ظلم کې به بیا مبتلا کېږي. دا وګوره اوس موږ پکې دا مبتلا یو د بجلی څه حال دی دا اکا چې تا به هغه اوټ پسې منډې ویلې او زنده‌باد او مرده‌باد به دې کولو نن دکه حال دا حال دی د دې نو دا ذکر کوي ولو یواخذ الله کچری نیولی الله الناس انسانانو لرا بظلمهم فظلم دا غی باندې نو ما ترک علیها من دابه نو نبیوی پریخی چکم دینو پا دیزمکا باندی یو سالرون کسی یو زنده سر ولیکن یواخرهم لیکن اللہ رستو کئی دی الى اجل مسمع ترد مقرر نیٹی پوری اغا نیٹی چکل مقرر راشی نو فیدا جاء اجلهم کل چی راشی اغا نیٹا مقرر لا یستاخرون ساعتا بیا بن رستو کیگی داغینا یو ساعتو یو گڑے یو سکنڈ یو لحظہ ولا یستقدمون او کله چې هغه نیټه راغلی نه وي نو د هغې نه مخکې کیدیم نشي ویجعلون دې دویم آیت کې زجر دی زجر زورنه ده زورنه ورکوي په څه څیز باندې زورنه په هغه څیز باندې چې دی الله تبارک وتعالی ته اک څیز منسوب کوي چې ځان ته نه خوښوي او الله ته منسوب کوي نسبت الله ته د ولد کوي دام ظلم دی نسبت الله ته د لوریانو کوي او ځان ته لوریان نه خوخی یو د ما یکرهون نه مراد دا دی چې دی ځان ته نه خوخی لوریان هغه پاس تیر شول چې لور به وشوا پټ بغیر زیدو چې لور به وشوا مبارکی به نه غشتا چې لور به وشوا عقیقه به نه کولا چې لور به وشوا لا خپلوان به نه راجمه کول چې زوی به وشو دا ټولي خبره به کولی ځان ته به جینې بد غنلا الله مبارک وی فرشتي د الله لوریانی دي یو دویم د ما یکرهون مراد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په مسائل السلوک کې لیکي وی د یکرهون مراد دی په ریاست کې او په مملکت کې شراکت دی ځان په خپل مال دولت کې شریک نه مني دی ځان لا په خپل حکومت کې شریک نه مني دا ګورې نه چې یو سړی د حکومت په کرسۍ کینی نو دا نور ټول ورپسې د لاندې نه غپل شروع کی کنه نو هغه بس ټولو ته لته ورکوي ځان سره نه شریک کوي او بس حالات خراب دي لکه څنګه چې اوس هم خراب دي الیکشن شوي دي حکومت چې کم دی نو سمې نه خوري ولې چې د چا په حکومت کې حصه نه ده رسېدلې هغوی لګیاري پنسي نیولي دي او چې کم دی نو هغوی پرېښودل نه کوي او هغوی یې ورسره شریک کوي نه نو دی په مملکت کې په ریاست کې ځان ته شریک نه ګڼي او الله چې مالک الملک دی د بادشاهانو بادشاہ دی هغه سره شریکان جوړي الله چې د هر یو سیز مالک دی د هر یو سیز خالق دی هغه سره شریکان جوړي الله چې د دې ټول ریاست مالک دی هغه سره شریکان جوړي ځان ته شریکان نه خوښي دا ذکر کوي ويجعلون او دی جوړی لله خاص الله لرا ما اغس یکرهون چې ځان ته نه خوخی بیا بل را شورا بل پس بلا یو طرف ته دا ظلم او زیاتی کوي شرک کوي کفر کوي ناروا کوي نو بل طرف ته څه کوي بل طرف ته ځان له غټي داوی من خو جنتیان یو او چې ته زمونږ ملګری کېږي نه نو حشر به دې ما سره ني تاسو به ګورئ په منبر به ناست یره وي د علماو ملګرتیا نه کوي نو حشر به د علماو سره ني نو ته ماله د کوم علماو ملګرتیا یادې اوس هغه علماو چې پاس چې کم دی نو د غیرو سره ملګرتیا کړي نو ستا حشر دی د دغې علماو سره وشي که نه په خبره ورسېلي دا نو ځان له غټې دعویم کوي یو طرف ته کفر بل طرف ته ځان له غټې دعوی ځان له پاک دامني دا ذکر کوي وتصفو او بیانی السنتهم الکذب د دې جبې دروغ بیانی په جبو دروغ وای دروغ کم دی دا غي تفسیر کوي دا ان تفسیریه دی ان لهم الحسنى دا چې د دې لپاره حسنا دا ما مخکې ویلو د حسنا نه یو قول مراد دی جنت
ولی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کل حسنا ذکر فی القرآن یراد به الجنہ ارا حسنا چې په قرآن کې ذکری جنت به مرادی نو دی جنت ځان له غواړي ځان له د جنت دعوه کوي وی زه جنتی ما او ته ما سره ملګری شنو تا به جنت ته بوزما په خبر او که زما ملګری نشو او مال دی وټ رانه کو جنت در باندې حرام شو وی د جنت بویم در باندې حرام شو ورېدلې مو دي کنه بویم په بل سړي حرامي ځان له ثابتې په خبرو سره د کوپر سره ځان له د کوپر سره ثابتې بل له ایمان سره نه مني دا وی دلته یو اعتراض دی اعتراض دار چې مشرکان او کافرانو خو د آخرت جون منلو نه د آخرت جون نه منلو نو جنت خو په آخرت کې دی نو څنګه داسې وي چې ان لهم الحسنى د دې یو جواب داري چې دا د بعضی په نظریه باندې د بعضو نظریه د آخرت وا خو لیکن د جمهور نظریه نه وا یو دویم داري چې دا چې کوم دینو بالفرض والمحال باندې بالفرض والمحال بالفرض والمحال سمانه ده د بالفرض والمحال معنی دا دی به آخرت نشتا صرف د دنیا زندگی دا مزه کرو مزه وکې خو چې کله به ورته مسلمان دعوت ورکولو او ورته به وي چې آخرت تنواغه ته به وي پیغمبر ته به وي ویره زه چې دا ستا کومه ګمان دی او نظریه ده چې په دې باندې ځان بالفرض والمحال کچري آخرت شوم نو زمونږ به مزي وي التم قرآن کې په مختلفو ځایونو دا ذکر کړی دي سورۃ کهف وګوره سورۃ کهف کې هم دا ذکر کړی دا 15 سپاره راواړه سورۃ کهف کاف هایا دا کهف الحمدلله الذی پدې کې دا 15 سپاره دا 14 رکوونه دا ختم شوی دلته کې دوه ملګرو واقعا ده د دوه ملګرو واقعا کې په آیت نمبر 36 کې وایي وما اظن الساعه قائمه زما ګمان خو نشته چې قیامت براشي زما ګمان خو نشته چې قیامت به سره قیامت دراتلو ګمان هم نکوم ولا ارددت لیکن بالفرض والمحال کچری واپس وګرځیدلو الى ربي د خپل رب سره لاجدن خيرا منها منقلبا نو التب بیا منګه مو چې کم دینو د دې دنیا د دینه غورا د دنیا نه به غوري مونږ اول خو قیامت میامت شته نه دا به وي بیا وی مړ ستاره نظریه بوالو کچري شوم نو دا کچري شوم باندې ودا یعنی بالفرض والمحال باندې سورته مریم دی پسې چې کوم سورته یا ور پسې راواړه د دې آیت نمبر 77 دی د 14 سپاری اتم رکو چې د هغه د پاسه آیت دی 3 آیتونه پاسه وګوره افرایت الذی کفر بیااتنا آیات لیدل دي هغه سړی چې زمونږ د آیاتونو نه انکار کړی دي وقال او به ور سره داسې ویلی له اوتین مالا وولدا ما تب مال او اولاد خامخارا کول کیږي دی آیت کې ان شاء الله الته بیا تفصیل ذکر کو دا د یو صحابي په یو کافر باندې پیسې وي هغه ته وی پیسې راکا هغه ورته وی پیسې نشتا وی کتا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کوپر وکونو پیسې در کوم خو که هغه ایمان دی وی نو بیا پیسې نه در کوم هغه ورته وی چې ته مړ شي او بیا ژوندې شي بیا هم ز کوپر نه کوم ورته وی د مرګ نه پس ژوندون شته هغه ورته وی او د مرګ نه پس خو ژوندون شته وی زه چې د مرګ نه پس بیا ژوندې شم بیا بالته ما سره بیا به دل درکم داسې وي سورته حامیم سجده د 15 سپاره لومبنې مخراواړه حامیم سجده 50 حامیم سجده 50 15 سپاره لومبنې مخ پچاس نمبر آیت تی دا د پاس نه یو آیت دویم دریم سلورم نمبر آیت تا گورا او د پاس نه شروع دی غټ آیت تی ولئن ازقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وی کچری من په رحم کو سو خوشالي پیراولو دی وی مړی وی زخو
دا خو زما د پاره کنه ما به منی زما کمال به منی خوشحالي پیراشي وما اظن الساعه قائمه او ځان سره وی مړه زما ګمان نشته چې قیامت بشي قیامت خو نه منم ولا ان رجعت الى ربي لیکن کچریه رب ته واپس وګرځیدلم ستاسو په نظریه نو ان لي عنده للحسنى نو مال بداغه سره چې کم دینو حسناوي نو داغه حسنا وا ځانته حسنا ځانته به حسنا دا بالفرض والمحال باندې به ذکر کوله مجاهد ویلی وی د حسنا نه مراد بنین دي وی ځانته بنین وی بچی الکان خو لیکن دغه کول کمزوري دي نو دا الله وی د دې جبې دروغ بیانې او غ دروغ دادی چې دی وی چې زمنګ د پاره حسنا ده یعنی جنت ته الله وی نشته جنت د کوپر سره کم ځای راځي لا جرم خامخا یقینا ان لهم النار د دې لپاره اور دی اور وانهم مفرطون او دی باغی طرف ته روان دي کولی کیږي مفرط د را په زبر سره دې د بیا د اسم مفعول صيغه وي د اسم مفعول دا د فرت نری فرت لوان دي ته وي چې لوان دي کوم سیز لاړ شي د ماشوم په جنازه کې مونږ وایو اللهم اجعله لنا فرتن یا الله دې زمونږ د پاره فرت کې یعنی دې ما د ځان نه مخکې ولګلو دې زما د پاره الته کې د جنت سازگار جوړ کې چې دې ما د پاره جنت تیاری وکي او دا واړه ماشومان بچي به د مور او پلار سفارش هم کوي ځکه مونږ وایو شافعا و مشفعا او شافعه و مشفعه دی به سفارشی وی سفارش بکی نو دی ته پرت وی نبی علیہ السلام به فرمایل انا پرتکم علی الحوض زستاسو نه مخ کلالم ز په حوض تاسو انتظار کوم راځي را پس مومن سړی بزی په خبر اور سلی او په عقیده باندې درست سړی بزی التب ورزید نبی علیہ السلام سره ملاقات کوي الله دې مونږ ته نصیب کړي صحیح عقیدم او دغه ورتللم یو دویم دا مفرط دا را پذیر سره دیو ته بیا اسم فاعل وي دا بیا د افراط نه افراط زیاتی ته وي د حد نه تجاوز ته وي دی د حد نه تجاوز کوي زیاتی کوي پس کې الله ته په نسبت کې الله ته د الوهیت نسبت نه کوي الله ته د ولد نسبت کوي الله ته د الوهیت نسبت نه کوي الله ته د شریک نسبت کوي دی په نسبت کې زیاتی کوي په نسبت کې د حد نه تجاوز کوي دا ذکر کوي واخا لا جرم خامخا ان لهم النار د دې لپاره به اور وي وانهم یقینا دی مفرطون غی تبلوان دی کولی کیږي یا یقینا دی چې کوم دی د حد نه تجاوز کوي الله دې عمل کولو توفیق راکړي